ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه. د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1415 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو تر دې د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د نوي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د یاد سړک په جوړېدو سره به د 3 ولایتونو اوسېدونکو ته اسانتیاوې برابرې شي. نورحال په راپور کې. دا د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند د ګمبيري احمدزیو سیمه کې د یو نوي سړک د جوړېدو چارې دي چې د دې ولایت د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. د قرغیو ولسوالۍ د مسؤلینو په وینا یاد سړک د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت د 13 کیلومترو په اوږدوالي او 40 متره پراخوالي په لرلو سره جوړیږي چې په بشپړېدو سره به د لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو ګڼو سیمو اوسېدونکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې او د سیمې اقتصادي فعالیتونه به لا پراخ شي. دغه سړک د قرغیو ولسوالۍ د نهر کریم د احمدزیو په ساحه کې چې تقریبا طول 13 متره راځي، 13 کیلومتره او عرض 40 متره، یعنی 40 متره په شکل باندې موږ دغه سړک افتتاح کړ چې په دغه باندې به ان شاء الله 9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د 2 میاشتو په موده کې به ان شاء الله تکمیلېږي. لګښت ولایتي ادارې په غاړه اخیسته ده، ورسره ښاروالۍ او فویدامه هم په ماشینري کې موږ سره مصروفه دي، هغوی سره همکاري راسره کوي. په ورته وخت کې د دې ولایت مرستیال والي وایي د پروژې په لومړي پړاو کې به د سړک د هوارکارۍ چارې ترسره شي او په راتلونکي پړاوونو کې به دا سړک په اساسي او معیاري ډول ورغول شي. د ننګرهار او د لغمان دواړو ولسونو ته ډیر سهولتونه برابرېږي او خاص کر بیا هغه خلک چې په دغه دشته ګمبيري کې باغونه کرلي، کروندې اوس برابرې کړي دي، نو هم ننګرهار طرف ته انتقال دي ته ډېر اسانېږي او هم بیا لغمان طرف کابل طرف ته ډېر انتقال یعنې په کم وخت کې او په اسانه طریقې سره کېدلی شي. اوس خو صرف همواري ده. امید ده انشاءالله چې آینده لپاره د رب جل مجده په امداد د اساسي او بنیادي شکل باندې جوړ شي. د یادونې وړ ده چې د همدې سړک په مسیر زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم شتون لري چې په جوړېدو سره به ورته د خلکو پاملرنه لا زیاته شي. الینګار ولسوالۍ کې یو تن په سیند کې د ډوبېدو له امله خپل ژوند بایللی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند برخان بابا سیمه کې د سیند په اوبو کې د لامبو پر مهال یو ځوان ډوب شوی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. د دې ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست د مسؤلینو پر وینا یاده پیښه تېره ورځ شنبه د مازدیګر په 4 بجو رامنځته شوې ده. د معلوماتو له مخې د پیښې له رامنځته کېدو وروسته د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست د ژغورنې رضاکار وړلو د سیمې د اوسېدونکو په همکارۍ د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي چې د شاوخوا 30 دقیقو عملیاتو په پیله کې د نوموړي جسد د الینګار ولسوالۍ د محمد افضل بیډي په سیمه کې له اوبو راویستل شوی او د اړوندو قانوني اجرااتو لپاره مسؤلو ارګانونو ته سپارل شوی. د یاد ریاست مسؤلینو ویلي د اوړي په موسم کې د سیندونو د اوبو د کچې لوړېدو او چټک جریان له امله د ډوبېدو پیښې زیاتېږي. له همدې امله له هیوادوالو په ځانګړي ډول ځوانانو او کورنۍ غوښتي چې د سیندونو، بندونو او ژورو اوبو په سیمو کې له احتیاطه کار واخلي، د لامبو پر مهال د خوندیتوب اصول مراعات کړي او د خطرناکو ځایونو له نږدې کېدو ډډه وکړي. یاد ریاست ټینګار کړی چې د عامه پوهاوي لوړول او د خوندیتوب سپارښتنو عملي کول د ورته غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګام بلل کېږي. لغمان کې 1500 مالدارانو ته د کرنیزو وسایلو او تغذیوي توکو ویش
ترسره شو. د لغمان ولایت مرکز مهتلام اړوند د کرنې ریاست په سکتور کې 500 مالدارانو ته د وښو میده کولو ماشینونه او د غواګانو د تغذیې لپاره د منرال او ویټامین لرونکي تیږې وویشل شوې. دغه مرستې د NCRO مؤسسې په تخنیکي همکارۍ او د FAO په مالي ملاتړ ترسره شوې. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې د ویش په مراسمو کې د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح، د اقتصاد ریاست د انکشافي چارو د تنظیم امیر خلیل الرحمن صدیقي، د زراعت ریاست د مالدارۍ امیر، د اقتصاد ریاست د انسجام عمومي مدیر او د NCRO مؤسسې مسؤلینو ګډون درلود. د خبرپاڼې له مخې د مرستو د ویش پر مهال هرو 10 کورنیو ته یو د وښو میده کولو ماشین او هرې کورنۍ ته 10 کیلو د منرال او ویټامین لرونکي تیږې ورکړل شوې څو د مالدارۍ په سکتور کې د تولید او تغذیې وضعیت ښه شي. په خبرپاڼه کې راغلي د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح په خپلو خبرو کې ویل چې د مالدارۍ سکتور د خلکو د معیشت مهمه برخه ده او دا ډول پروژې د اقتصادي ودې لپاره اړینې دي. هغه د NCRO او د FAO له مرستو مننه وکړه او له مؤسسو یې وغوښتل چې خپلې پروژې د خلکو له اړتیاو سره سمې تطبیق کړي. په ورته وخت کې مرسته اخیستونکو د اقتصاد او کرنې ریاستونو څخه مننه کړې چې د دوی لاسنیوی کوي او په راتلونکي کې د نورو مرستو غوښتنه وکړه. او وروسته خبر ده چې د قرغۍ ولسوالۍ مسؤلینو، مدیرانو، کارمندانو ته د ظرفیت لوړونې 3 ورځنی سیمینار پیل شو. د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو دفتر د خبرپاڼې له مخې د یاد دفتر له لوري او د ولایت مقام په همغږۍ د ملکي خدمتونو د انسټیټیوټ څخه رالیږل شوي فورمو کې د قرغۍ ولسوالۍ اړوند مختلفو شعباتو له کارکونکو د زده کړیزو برنامو اړتیا سنجونې په موخه ازموینه واخیستل شوه او بیا سیمینار پیل شو. د خبرپاڼې له مخې د چارو اداري عمومي ریاست، د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ریاست، د تعیناتو ریاست او د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ له لوري لارښوونه شوې ترڅو د کارکونکو د اړتیاو سره سم په مرکز او ولایاتو کې د انسټیټیوټ د استادانو او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ولایتي مسؤلینو له لوري زده کړیزې برنامې په لار واچول شي ترڅو د کارکونکو کاري وړتیا لوړه او ولس ته د خدماتو د ښه ترسره کولو مصدر وګرځي. په خبرپاڼه کې راغلي د نیاز سنجي او امتحان نه وروسته د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو مسؤل د یاد سیمینار د اهمیت او د مسؤلیت پیژندنې عملیاتي پلان راپور جوړونې او اداري مراسلاتو په اړه خبرې کړي. نوموړي همداراز ویلي چې دا ډول سیمینارونه د دولتي کارکونکو د ظرفیت لوړولو سبب ګرځي. هغه څرګنده کړې چې د دې سیمینار موخه د ادارو د مؤثریت لوړول، د ادارو منظم کول، د کارکونکو مسلکي وده او د شفافیت ټینګښت دی. هغه ټولو ګډونوالو ته سپارښتنه کړې چې ټول په دغه سیمینار کې برخه واخلي. درنو او قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. بریالي اوسئ.